فذل جلال فلا اله الا الله. دا زما ایمان دی. نور ملایان به اختلاف وکړي کېدلی زه په خپله خبره کې غلط یم چې په پښو حج له روان سي ټول مراسم د حج په پښو وکړي بیا بیرته کور ته په پښو راسي نو به څو اجرونه یې نو به څو ثوابونه یې. په ذل جلال دې مې قسم یې چې یو سړی را ولاړ سو یا عطا را ولاړ سو یا سید احمد سیلاب را ولاړ سو یا د زموږ په وطن کې هغه فاونډیشنو والا بنسټو والا ستا هغه د یوې بچی واده ور وکوي بچی ناسته و پر کور هېڅ ترتیب یې نه جوړېدی. هغه حج نه دی چې ته روان یې. کله کله سید احمد سیلاب ټلیفون راوکړي بیا زور ته وایي خدمت کوه کار باسه خبرې پرېږده وروره. که ستا په نیت کې فرق کي دا زه دا بیان کوم او که زما په نیت کې فرق کي زه دا بیان د الله دپاره نه کوم. تا خو د الله دپاره واورېدی ته خو ما ته دعا کوې که نه. نو هغه زما چې کوم عمل دی هغه خو ضایع سو. ته چې کومې دعاوې راته کوې خو نه ضایع کېږي. نو زه سیلاب ته وایم خدمت کوه دا ته چې کوم واده وکړې د یو بچي عزت د نامه دپاره دې وکړې پروا نه د نامه دپاره هغه د بچي عزت چې دې ور بچاو کړې د بچي عزت چې دی هغه محفوظه سو بیا هغه به تا ته دعا وکړي نو هغه ضایع کېږي نه ضایع کېږي. او په ذل جلال دې مې قسم په پښو حج له ولاړ سئ دونه غټ سوال لکه دا زه وایم هر څوک ما سره په هېڅ پروا نه لري. که څوک مولوي صاحب ته درواغ وایه پر دواړو سترګو ستا فکر دغه دی زما فکر دغه دی. که ته ورته خلاف وایې د شریعت خلاف کوې نه شریعت خلاف نه کوم. دا زه خپل ایمان درښایم دا د انسانیت بقا درښایم. یو بچی په کور کې ناسته ده 8 کاله کېږي واده یې کار نه جوړېږي خاوند یې مزدور دی اوس څه چم کوې خبرې به راښایاست نه دا څه ملایان څه دا صوفیان د لږ کچې په بزرګي دا خو رامات خبرې راښایي خبرې به نه راښایاست خبرې به دونه خبرې چې وکئ ته په حجرو کې ناست په کوټو کې ناست خبرې کوئ دومره خبرې وکئ لکه زه چې پر میډیا او پر دنیا کوم بیا زما په خبرو کې راسه ته 15 ورځې وکړه زما هغه 115 ورځې راواخله چې ستا په خبرو کې زه څو نقصونه راباسم. تر ټولو زما بابا به ویل تر ټولو اسانه شی چې د هغه اعتراض دی تر ټولو اسانه شی ما ته څوک وایي مولوي صاحب تا تور کالي ولې اغوستي دي دا خو نو ملایان مالدام په دې تور کالي اغوستي دي دا خالي و تا در ښکاره کوم چې موږ ته غلامان نه یو چې مولوي صاحب ستا دپاره سپین کالي ته که لڅ ګرځېدې موږ به تا ته څه نه وایو تا که پایچې شوه کړې وي د دوږخ پر اور موږ به تا ته څه نه وایو تا که اتنګ پتلونه اغوستي موږ به تا ته څه نه وایو مولوي صاحب که تور کالي وکړو مولوي صاحب داسې د بادشي ژوند تېروم هېڅ چا په قصه کې نه یو که مې 2 روپۍ راکړې دي سړی در ښیم د هغه ځای یې ویسي ماله راځئ له ما خبرې به نه سره جوړوو ته به ګرځې آزاد به یې زه به نه یم آزاد او دین به هم زه در ښیم نو ډېر ثواب لري ډېر لوی اجر لري. الله پاک موږ توفیق راکړي الله دې موږ توفیق راکړي یا مسجد جوړ کړي یا مدرسه جوړه کړي یا خانقاه جوړه کړي یا اسکول جوړ کړي یا هسپتال جوړ کړي یا روډ جوړ کړي یا سړک جوړ کړي یا د اوبو کوي یو څا کیندلی یا د یو بچي واده ورکړي یا د یو بچي واده هسې یو کار کوه هسې یو کار کوه. و یو بزرګ را روان پر لارې تنوي صاحب فرمایي چې را روان دی نو تیر سو یو سړی ناست چې ناستو سلام یې نه ورته ووایي په واپسي کې چې را روان و سلام یې ورته ووایي مورید پوښتنه ځینې وکړه چې ته دلته تېرېدې د هغه سړی ناست و سلام دې نه ووایي نو اوس دې ووایي ده ورته ویلې ول چې تېرېدم دا سړی پالتو ناست و ول اوس چې رالم د ډبرې په لاس کې په هغه یې بازۍ کړ سړی په یو کار اخته دی سلام یې ورته ووایي پالتو سړي ته سړی سلام نه وایي صحیح ده په کلو ساراو کې دیوالو ته چې ناست بغیر د غیبته ته سلام ور واچوه السلام علیکم دی وعلیکم سلام بیا دې کرار وایي هسته صحیح سو منافقان شیطانان دروغزنان دوزخیان په سفر کې تاسو وګورئ 2 رکعاته لمونځ 4 رکعاته فرض موږ 2 رکعاته کوو صحیح شو 4 رکعاته موږ 2 رکعاته ولې کوو الله پاک وایي دا سفر دی ستړی ستومانه پروا نه لري بس سړی راوغورځي چې یاره مولوي صاحب نو اوس خو د جهاز سفر دی نو په جهاز کې یا خبره دا نه ده دا دی لکه ته چې وایي یاره مولوي صاحب موږ په پیشلمي باندې ډېر شیان وخورو نو دا اګر روزه زور نه غواړي نو ثوابونه هم لري که نه روزه ثواب لري که دې شی ډېر خوړلی دی که دې لږ خوړلی دی دا سفر مشکل دی ګران دی هغه که ټرین دی که جهاز دی که خپل شخصي موټر دی دا کله کله صوفیان دی لږ خشه بزرګي کوي نه زه پوره لمونځ کوم نو ما ته څه زما خپل موټر الله او رسول موږ ته ویلي دي حتی ابو داود کې یو حدیث تیر سو یو سفر کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما چې ونو بیا یو څه کسانو سنت کول د پښتنو جنو که دا سنت هغه سنت کوم نو هغه نه زما د نبی علیه السلام مبارک سره سفر کړی دی د ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق سره هم سفر کړی هغه دا سنت نه دی کړی
نو ته څنګه کوې که ته واځه بزرګ نو بزرګي دې ته وایي چې ته په خپل طبیعت کوې بزرګي خو دې ته وایي چې د پیغمبر علیه السلام طریقه یې د ماښام سنت د الله رسول فرمایي تاسو مه پرېږدئ د سهار سنت د الله رسول فرمایي تاسو مه پرېږدئ عام داسې نه ده چې ته خامخا دا سنت ضروري دي زه بې کوم حتی علما فرمایي په سفر کې دا سنت پرېښولم سنت دی سنت پرېښولم سنت زموږ سره کله کله په سفر کې څوک را سره سنت نه وکړو ولې سنت نه وکړو نو ولې په سفر یا نو څه زور غواړې کراره د مشکل نشته خپل موټر دی سړی که کرار کښېنه د خپل عقل علاج وکړه بیا به کرارې شي دا بیا تا ته چا اختیار درکړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که څوک دا غواړي دا مهمه خبره دا واورئ که څوک دا غواړي چې الله پاک ماته ډېره ښه ښایسته ځواني راکړې ده یا الله پاک و ما ته ډیر شایسته کور را کړی دی یا الله پاک و ما ته ډیر ښه اولاد را کړی دی یا الله پاک و ما ته ډیر زبردست عزت را کړی دی یا الله پاک و ما ته ډیر شاندار موټر را کړی دی نو دا موټر و ځواني و کور و بچان و عزت دا خو د یوې ورځې دپاره نه غواړي دا خو د یوې ورځې دپاره نه دی دا هغه شیان دي چې انسان یې تر مرګه غواړي دا هغه شیان دي چې انسان تر مرګه پورې غواړي دا عرضي عزت ور وښیم عرضي عزت دا دی چې دا کم کسان په دفترانو کې ناست دي کم کسان په دفترانو کې ناست دي لوی افیسران دي پر لوړو پوسټو دي وروره 5 موټران د مخه دي 5 د شا دي دی چې دا ماجي موټر ودرېږي دروازه بل ور خلاصه کړي او دا ماجي ځای نه نوځي وروره نارې دا سخت انسان ته خوند ورکوي عجبه خوند کوي دا کله کله موږ جلسو منسلو لاړ شو 2 کیلو یا کله یو پروګرام اسلام آباد کوم ځای کې بیا 2 کیلو پر تا ښایسته سره ګلان وپاشي سخته خوند کوي عجبه زوروره کیسه ده صحیح شو اوس دغه چې کوم افیسران دي پر لوړو پوسټو دي پر لوړو منصبو دي پر لوړو چوکیانو باندې ناست دي دا ټول عرضي دي عرضي څه معنی عرضي دا معنی چې دی به سبا ریټایر سي سبا به د ټیم پر راشي بیا دا هر څو لوی افیسر یا په ګیس کې یا په نادرا کې یا په پاسپورټ کې یا په سیکریټریټ کې یا راځه زما ستا په هغه دفترانو کې بیا قرار پر دا روډ باندې ګرځي بیا هغه سلام هغه کلام هغه عزت هغه پښتني هغه احترام یو شی هېڅوک بیا په سر نور ته وایي ولې وجه دا ده چې دا ټول اعزاز چې و دا عرضي و دا لکه دا ګلان چې ما در وشول دا عرضي دي په دې به موږ دغه تاوزو ولې دوی چا مجلس ته ولاړې وروره څه ګلان یې در باندې وپاشل څو ورځې بعد پر دغه روډ په خپله تېر سي وروره لار به هم نه درکوي صحیح سلو اوس پیغمبر علیه السلام فرمایي که من انعم الله علیه بنعمت الله پاک چاته نعمت ورکړی دی نو فاراد بقاءها و دی غواړي چې الله پاک دا نعمت له ما وانخلي فلیکثر چې دې وکړي دی دا توري ډیر وایي لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله دا توري ډیر وایي الله پاک ستا عزت نه اخلي ستا دولت نه اخلي ستا اولاد نه اخلي ستا شهرت نه اخلي ستا کور نه اخلي ستا کاروبار نه اخلي ستا جایداد نه اخلي ستا یاران له تا نه اخلي دغه توري خلي ډیر وایي موږ غواړو ګوره موږ کیمرې لګولې دي موږ چوکیدار کښېنولی دي موږ چاردیواري وهلې ده موږ موټرانو ته ټریکران لګولي دي ولې مې لګولي دي ورکه نه شي ولې مې لګولي دي څوک یې راسبو نه ځي نو دا شیان چې موږ لګولي دي دا خو عرضي خبرې دي پر دا خبرو خو د کافرو ایمان دی پر دا خو د کافرو ایمان دی ټریکر ولګوه موټر بیټرۍ چیږي پیدا کېږي هېڅ ګران کار نه دی د مؤمن د مسلمان ایمان دا دی زه به دا شیان وایم الله پاک به زما موټر له ما توسواس نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا خبره وکړله بیا دا وویل ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ایوه یار چې مسلمانو دیندار و بل یار ته ویلې ته دا خپل باغ له رالې ولې دې ما شاء الله لا قوة الا بالله نه ویل دا څه کوې ولې داسې کوې صحیح شو غواړي چې الله پاک زما عزت برقراره وساتي غواړي چې الله پاک زما صحت برقراره وساتي غواړي چې الله پاک زما زامن له ما وانخلي خندار خلک دعا کوي خندار خلک وایي زما دا کار سره پرون ناست زما مشر اکا دی ډېر محترم معظم سړی دی هغه ویلې ول په کندهار کې 40 کاله مخکې یو لیونی و 40 کاله مخکې دا نو اکا ماښام کې سره ده کوي پخواني خلک دی موبایل د اوس موبایل نه لري موبایل نه لري نه پیژني نه په پوهېږي د خیره سره صحیح ده دا نو مسلماني ده که نه ده ما او تا د ورځې زما په بیان پسې ګرځې
زما په بیان چې 1.5 سل ګناوي کوي بیا زما یو بیان اوري 1.5 سل ګناوي موبایل نه لري هیڅ ټلیفون نه لري اخبار نشته دا الله پاک جهنم لري به وای په قندار کې یو لیونی 40 کاله مخکې په بازار کې بر روانو نو بده ویلې ولورخ وړی دی لسر وړی دی لملا ول سید وړی دی ورخ وړی دی لسر وړی دی لملا ول سید وړی دی ورخ نو داغه ته وای داخله هغه وبم بلګي هغه پولی جوړی کړي هغه بیا هغه وبرا واوړي هغه پولی مولي سرویس ول ورخ وړی دی لسر وړی دی په هغه سر کې وړی دی لملا ول سید وړی دی نو ټول مشکلات د ملا او د سید په باره کې دي ملا پر ملایي پاته نسو سید پر سعادت پاته نسو ابل التمرزي شنو خواته جلسه ونل سیدان ډیر بیا پر سیدان څه وګایدم هغه سیدان ډیر خورا سبا د کړه مال وو خو به نصر بدو خو به د نستا تش په دې توري چې ز سید یم نو ز ډیر سړی په دا توري اڅوک نه خلاصيږي ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله ستي صورتو رنګو څه ته نه ګوري نو دا ته ګوري دا عجمي دي عربي دي دا خبره نست سیده دا خبره بنئ نو خبره داسې ده چې قندار والا ما ګور ما درته قندار والا وای دعا کوي الله دې د اولاد غم نه درني الله پاک د اولاد غم وسات الله پاک دې د خپل بچانو غم نه درني دا ډېر زورور توري دي او د بچانو غم یو زما د بابا پښتنه وکي چې ولاړ وفات سو الله دې جنت عطر نصیب کړي یو زما له مور دا به زه خپل وکم تی په خپل قربان کې وکي بیا پته درته لګیږي چې د اولاد غم څه ته ویل کیږي د اولاد غم سبحان الله دې هر مسلمان د خپل عظمت په خاطر وساتي او که چا تر پیښه سوي ده الله دې دون اجرونه ورکړي چې په اجرو کې خالص جنتونه الله پاک بیا صبر عظیم چې دی هغه ور نصیب کړي خو بس خبره دا د عزیزانو چې کم سړی دا غواړي چې الله زما د نعمت برقرار وساته لما د نعمت اخلم هغه دې څه کوي هغه دې دا وایي ماشاء الله لا قوة الا بالله ما شاء الله لا قوة الا بالله نو خبرې خو غټ خبر درته وکیاوه بس ما ته دې الله د عمل کول توفیق الله دې تم درکړي ولې دا وصیت ته کړی و پیغمبر علیه السلام مبارک حضرت ابو هريره فرمایي د بخاري او مسلم حدیث دی ما چې ویلو چې د څاښ منځ م پرېږده 2 رکعات لمونځ کوه د څاښ منځ یو اشراق دی بل څاښ دی اشراق دې ته وایي چې موږ د سهار لمونځ وکړو پر هغه ځای ناست یو پیغمبر علیه السلام مبارک په دغسې کول لازم دی پخواني سپین ږیري مشران هم دغه کوي چې جومات اوس پر هغه ځای باندې ناست ذکر کوي یا تلاوت کوي یا مطلب یو درس کوي بیا چې کله لمر راوختی د لمر راختو څه تقریبا 10-12 منټه بعد و دې ته اشراق وایي که چا 2 رکعات لمونځ وکوي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي و تا ته الله پاک د حج د عمرې ثواب ورکوي صحیح ده نو وایي دغه یو خو دا اشراق بلل کېږي د اشراق بعد بیا څاښت بلل کېږي یو توري بل در وښیم د اشراق او د څاښت ټیم یو دی یو دا معنا د اشراق ټیم چې کله لمر راوخت یو 10-12 منټه بعد ټیم یې شروع سو هغه د غرمې تر زوال تر ټیمه خو ښه خبره دا ده چې پر هغه ځای چې تا لمونځ وکړي تلاوت و ذکر دې کوئ پر هغه ځای ناست بیا تا دا 2 رکعاته نفل وکړلو ثواب د دې ډېر زیات دی پیغمبر اسلام مبارک په دغسې کول دا خو اشراق د څاښت لمونځ بیا دا دی چې کله لمر راوختی یو 10-12 منټه بعد ما ته چیش وکړو د اشراق لمونځ وکړو د هغه یوه ګنټه یا 1.5 ګنټه بعد بیا سړی 2 رکعاته لمونځ وکړي دا چیش بولي دا څاښت بولي وای ما ته پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایلی چې دغه 2 رکعاته لمونځ به پرېږدې نه وای بیا ما پرېښی نه دی اوس د اشراق او د څاښت د لمونځ د رکعتونه د 2 تر 12 رکعتو پورې یا د 2 تر 8 رکعتو پورې دي اوس ستا خوښه ده 2 رکعته کوې 4 کوې 6 کوې 8 کوې هیڅ پروا نه لري خو کم سے کم یې 2 رکعته دي چې 2 رکعته وکړې و تا ته پوره ثوابونه الله درکوي وایي پیغمبر علیه السلام مبارک ما ته ویلې ما ته وصیت وکړي د درو خبرو یوه خبره دا وه چې 3 ورځې به د میاشتې نه سي او بله خبره دا راته وکړه چې د څاښت 2 رکعته لمونځ به پرېږدې نه او ما یې ټیم در وښود چې کله
مطلب دغه اشراق نن سړی څه وختي وکړي د څاښته ناوخته وکړي یا اګر سره راولاړ شو دی یو سړی د اشراق د لمانځه عادي دی بس دا یې غوښت لمونځ بیا هر وخت کوئ نن ناوخته سولو په یو کار اخته سو پام یې نه و ناوخته وکړي پر لس بجې د اشراق لمونځ وکړي پروا نه لري یا یو سړی چې د هغه عادي و د څاښت د لمانځه پر 9 بجې به ده کوئ د لمر راختو څخه 2 ګنټې بعد به ده کوئ د ده هېر سوی و پر 10 بجې وکړي هېڅ پروا نه لري بس په دې کې یوه دا خبره ده چې دی مطلب د څاښت نیت وکړي یا د اشراق نیت وکړي هغه د نیت پورې تعلق